غوره ذکر کم ذکر دی؟ لا اله الا الله دا غوره ذکر دی. یو ځل موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته وفرمایل وی الله مال یو داسې ذکر راکا چې زه کوم چې زه په تا ته ډېر زیات نږدې شم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو ټول خلک وایي، دا خو ټول خلک وایي، مال یو جدا ذکر پکار دی چې الله زه کوم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله دا کلمه وایه، دا کلمه وایه. ځکه کو چېرته دا وواړه ځمکې او وواړه اسمانونه په یو چابړي کې کېښودی شي او دا لا اله الا الله دا کلمه په بل چابړي کې کېښودی شي، نو دا کلمه به درانه شي او دا ځمکې او اسمانونه به سپک شي. د الله تبارک وتعالی په نوم کې دومره وزن دی، دومره وزن دی. حدیث مبارک کې راځي د قیامت ورځ ده الله تبارک وتعالی به یو خپل بنده وغواړي، خپل بنده به وغواړي، الله تبارک وتعالی به ورته ګناهونه شمیرل شروع کړي. ای بنده دا ګناه دې کړی، دا د هغې رجسټر دی، دا د پلانکي ګناه رجسټر، دا د پلانکي ګناه رجسټر، حتی تر دې پورې چې د ده د ګناهونو د رجسټرو به تلی ودرېږي، سرې به ودرېږي. دومره ګناهونه یې کړي دي چې د رجسټرو دفتر یې ډکې دي، دفتر یې. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده دا ګناهونه خو دې کړي دي که نه؟ دی وایي الله اقرار کوم دا ګناهونه مې کړي دي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده زما فرشتو خو ستا سره زیاتې نه دی کړی که نه؟ ظلم خو یې در باندې نه دی کړی که نه؟ چې یو ګناه تا نه دی کړی او هغوی دي کړی؟ الله نه ظلم یې نه دی کړی، زه ډېر ګناهګار وم، الله ګناهونه مې کړي دي، کړي مې دي ګناهونه الله. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده ما سره ستا صرف یوه نیکي شته، صرف یوه نیکي شته، هغه درله درکم بیا ځه. بیا دی به وفرمایي الله دا یو نیکي ما ته سره راکړه، د یوې نیکۍ څه ضرورت؟ یو طرف ته زما د ګناهونو د رجسټرو دفتر یې ډکې دي، سرې ولاړ دي، الله یو طرف ته یوه نیکي ده، زه به یوه نیکۍ څه کوم؟ الله دا مه راکوه، زه به دې څه کوم؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده زما په دربار کې ظلم نشته، زما په عدالت کې ظلم نشته. کو تا یوه نیکي کړې ده که نه هم به درته میلاویږي، یوه نیکي دې کړې هغه به درته هم میلاویږي. ما سره ظلم نشته، خپله یوه نیکي واله او بیا ځه. دی به ښه الله تبارک وتعالی رایې که دا یوه نیکي نو یو طرف ته به د ده د ګناهونو ټولې رجسټرې کېښودې شي، په یو چابړي کې ټول څومره د ده د ګناهونو رجسټرې دي هغه کېښودې شي، بل طرف ته به داسې صرف یوه چیټۍ وي، یوه نیکي ده، هغه به الله تبارک وتعالی راوالي او د نیکو په دې تله کې به یې کېږدي. چې د نیکو په تله کې کېږدي که نه نو د نیکو دا تله چې دا به ځمکې له راشي او دا ټول رجسټرې به سپکې شي، بره به وخېږي. د نیکو چابړی دروند شو، د ګناهونو چابړی سپک شو. الله تبارک وتعالی به حکم وکړي، اعلان وکړي ای د پلانکي چې د پلانکي زوی دی نن داسې کامیاب شو چې بیا دپاره به ناکام نشي، دی کامیاب شو. فرشتو ته به وایي زه جنت ته یې بوځئ، ځکه د نیکو تلې درنه شوه، د ګناهونو تله یې سپکه شوه، جنت ته یې بوځئ. دی وایي الله بېادبي دې معاف، الله یو تپوس کولی شمه؟ الله تبارک وتعالی وفرمایي بالکل وکړه، څه ویل غواړي زما بنده؟ دی وایي الله دا خو راته ووایه که نه چې دا دومره د ګوتې امني چیټۍ وه، په دې کې څه و چې آخر زما د نیکو چابړی یې دروند کړو، دا دومره رجسټرې د ګناهونو سپکې شو. الله دا اوس آخر دا خو راته ووایه که نه؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای زما بنده، ای زما بنده دا هغه کلمه ده چې تا په دنیا کې په اخلاص سره ویلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا هغه کلمه وه چې تا په اخلاص سره ویلې وه. غرض مې دا کو چې دا کلمه ډېر زیات په اخلاص سره وایي. مسلمان ته چېرته سپک مه ګورئ، ښه یو مسلمان ته سپک مه ګورئ، ځان ته ډېر زیات نیک وایي او بل ته ګناهګار وایي، داسې مه کوه. په بني اسرائیلو کې یو عابد او یو ګناهګار سړی و، نو دا عابد نیک عمله انسان چې و که نه د به ټول عمر په دې بدعمله انسان پورې خندنې به یې پورې کو. نو یو ورځ ورته دا بدعمله انسان چې دی غصه شو، وی ای خدای ته وګوره، الله ته وګوره چې ما او زما رب پرېږدوه، ما د خپل رب باندې پرېږدوه، ته زما نه نور څه غواړې؟
کو زه ګناهګار یم خو زما د خپل رب سره معامله ده ولې په ما پورې هر ټیم خاندي او ما تنګی نو دغه نیکمله انسان ورته قسم وخوړو وی قسم په الله چې ته الله نه بخي قسم په الله چې ته الله نه بخي څه موده تېره شو دواړه مړه شو وفات شو ګناهګار هم مړ شو او هغه نیکمل انسان هم مړ شو الله تبارک وتعالی د دواړو متعلق څه فیصله وکړه الله تبارک وتعالی هغه نیکمل انسان ته په دې خبره باندې سزا ورکړه چې د قسم خوړلی وي الله تا نه بخي په دې ورته سزا ورکړه او هغه بدعمله انسان چې هغه ما په خپل رب باندې پرېږده او ته زما نه څه غواړې زه د خپل رب نه یو تمه لرم یو امید لرم هغه د دغې تم یو د امید د وجې نه الله تبارک وتعالی د هغه مغفرت نصیب کړو چېرته یو انسان ته سپک مه ګوره چې دا کېدای شي هغه په دې خیرونو جامو کې هغه په دې شلیدلو جامو کې هغه په دې ملنګۍ جامه کې زما د سپینو جامو نه الله ته ډېر زیات نږدې وي سره زما د دې پټکي او زما د دې ګیرې نه الله ته هغه څه وي ډېر زیات نږدې وي چېرته به د یو انسان په حق کې دا فیصله نه کوي چې دا ډېر بدعمله دی ډېر دغه دی غرض مې دا کو چې کلمه ویلې مسلمان دی که نه دته درانه ګوره دا د الله په دربار کې ډېر لوړ مقام لري لوړ مقام لري ها دا ځان له خبره ده چې یو انسان ظاهر ته هم کتل غواړي ظاهر ته هم کتل غواړي معنی دا بیا به صرف دنیوي امورو کې تر ظاهر مطابق فیصله کوي اخروي امورو کې هغه په چا باندې پرېږده په الله باندې پرېږده دا به نه وي چې ته الله نه بخي ځکه دا معامله هغه د چا سره ده دا د هغه د الله تبارک وتعالی سره ده نو ذکر ډېر زیات کوئ خبره مې څه کوله ذکر ډېر زیات کوئ کم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله 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 دا ذکر کوئ یو خو د ښځو ختمونه یي ښځو صحیح ختمونه یي تېر ورځو کې ما ته چا تپوس رانه وکړو وي مولي صاحب موږ د یا الله خیر ختم شروع کړی دا ټیک دی دا اوس دا پکې لا بل ختم یا الله خیر ختم ټیک دی ولې یا الله خیر کسی چلې خو ختم پکې د کم طرف راغی هغه ته دعا ده یا الله خیر یا الله خیر وي نه دا به 1 لاک پیري وای یا الله خیر به څو پیري وای 1 لاک پیري وای نو ما ته خو د دې شمېر پته نه چې دا دوی د کم ځای نه دا ښځې روباسي چې دا به دومره پیري وای دا به دومره پیري وای کم ذکر کوئ د ځان نه ختمونه مه ایجاد کوئ لا اله الا الله بس دا ذکر کوئ دا ذکر کوئ یا ختم د فاطمه رضی الله تعالی عنها کوئ حدیث مبارک کې راځي علي رضی الله تعالی خپل شاګرد ته وویل وی تا ته خپل او د فاطمه کیسه بیان نه کومه چې زه درته خپل او د فاطمه چې د نبی علیه الصلاة والسلام لور د هغې قصه درته نه بیانومه نو هغه ورته ویل ولې نه امیر المؤمنین دا خو راته خامخا ووایه نو علي رضی الله تعالی وفرمایل یو ځل داسې کار شو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې څه غلامان رالو وینځې غلامان رالو نو د فاطمه رضی الله تعالی به یو کار کو چې دی به میچن په خپل لاس باندې وړوله میچن به یې تاوله نو په دې لاس کې به یې غوټې رخ شوي وي د هغې میچن د وجې نه دا څوک وه دا د نبي علیه الصلاة والسلام لور مبارکه ده میچن به یې په خپله کوله نو په دې لاسو کې به یې پولې جوړې شوي وي د میچنې د وجې نه او بیا به چې اوبه نه وي نو په مشکیزه کې به اوبه راوړې نو د مشکیزې هغه پټه چې په دې سینه چې داسې تلي وي هغې ورله تغمه په دې سینه کې جوړه کړې وه نښه یې ورله جوړه کړې وه او ټوله ورځ به یې کور جارو کو نو کپړې به یې خیرنې وي دا د نبي علیه الصلاة والسلام لور ده ښه دا د نبي علیه الصلاة والسلام هغه لور ده وي دا زما د زړه ټوکړه ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه لور ده چې دا به راله نبي علیه الصلاة والسلام به ورته د کټ نه پاسېدو او په سر به یې ورته لاس کېښودو وي زما د زړه ټوکړه راله ډېر زیات پې مینو نبي علیه الصلاة والسلام هغې به دا کارونه په خپله کول نو یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې وینځې رالې نو ما ورته وي چې فاطمه بابا له دې وینځې غلامان راغلي دي نو ته لاړه شه ته ورته ووایه زه دې کارونو ستړي کړي یم چې ما هم یو وینځه راکړي زما سره خدمت کوي ما ولیکله فاطمه رضی الله تعالی راته وویل وی ټیک ده زه به لاړه شم خو چې لاړه د نبي علیه الصلاة والسلام سره میلمانه ناستو صحابه کرامو سره ناستو نو فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړه خو څه یې ونه وي غلې شوله د شرم نه واپس کور ته راله هېڅ یې ونه وي علي رضی الله ما ورته وویل چې څه دې وکړو وایي چې زه ورته نه شم ویلی د هغه سره میلمانه دي زه بابا ته نه شم ویلی د هغه سره میلمانه دي وی 2 ورځې پس نبي علیه الصلاة والسلام زموږ کره په خپله راغی چې په خپله راغی وی چې فاطمه بچیه پرون خو سله راغلي وي خو څه دې ونه وي سله راغلي وي خو څه دې ونه وي وی فاطمه رضی الله تعالی شرمېده غلې شوه وی چې نه بابا څه مې نه غوښتله چې درغلي وم هېڅ یې ونه وي
ما ورته د الله پاک پیغمبر زه درته وایم دا یو کار له درغلې وه یوې خبرې له درغلې وه نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې څه له راغلې وه ما ورته د الله پاک پیغمبره دا ټوله ورځ مال او حسنینو له او ځان له دانې وړېکۍ دا میچن تاوي یوازې ده د الله پاک پیغمبر دې لاسو ته وګوره تو لاسو کې پولۍ جوړې شوي د الله پاک پیغمبره او اوبه راکره نه وي نو لاړه شي مشکېزه راډکه کې د الله پاک پیغمبر په دې سینه کې نښې جوړې شوي دي او ټوله ورځ کور جارو کوي نه خیرنې کپړې اغوستي نو ما ورته ویلې چې لاړ شه بابا ته دې ووایه چې یو وینځه درکړي خو دې تا ته څه ونه ویل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل فاطمه بچیا ځان ته یې رانږدې کړه ځان سره یو ځای کړه هغه وینځې او غلامان چې وو خو د یتیمانانو حق هغوی ووړو ستا نه ډېر نور حقدارو فاطمه زه خو ژوندی نه یم ستا پلار یم که نه هغو یتیمانانو بوستل ما سره خو څه شی نشته خو فاطمه زه تا له یو بل څیز در کومه هغه واخله فاطمه رضی الله وفرمیل بابا څه فاطمه چې کله ویده کېږي که نه نو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر څو شو سل شو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر دا وایا فاطمه دا تعالی د دنیا او د آخرت د هر څه نه بهتر څیز دی دا ډېر غوره څیز دی په دې به الله ستا تمام مشکلات حل کړي فاطمه وفرمایل وی بابا مال دا وظیفه د دنیا او د مافیها نه غوره ده دنیا کې چې څه دی او دې کې چې څه موجود دي ټول دنیا نه ماله دا یو وظیفه غوره ده علماو لیکلي دي وی نبی علیه السلام دا وظیفه ولې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه نو علماو لیکلي دي وی چې په تا باندې هر څومره ستړیوالی هر څومره ګران کار هر څومره پریشانی وي د وده کېدو په ټایم کې چې دا وظیفه وکړه 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر وی دا وظیفه چې دې وکړه که نه د دنیا مشکل نه مشکل کار به ته الله اسانوي د ستړیوالي نه چې غټه ستړیا در باندې پرته وي الله به درنه هغه لرې کړي نو نبی علیه السلام وینځه ور نه کړه خو د وینځې په بدل کې وله داسې وظیفه ورکړه چې تمام مشکلات یې ورله حل کړو تمام مشکلات یې وله او ملا علي قاري رحمه الله فرمایي وی دا زما تجربه ده زما مجربه وظیفه ده چې کله راته سخت کار مخې له راشي یا ډېر زیات ستړی شمه نو د وده کېدو په ټایم کې چې دا وظیفه وکړم الله مې تمام مشکلات حل کړي نو زنانه وته هم زنانه وته هم زنانه وته چې د خدای دپاره د ځان نه دا وظیفې مه ایجاد کوئ ځان له خو ایجاد کړي دی او نه د خاوند خدمت شته دی نه د کور کار شته دی خو دا به 1 کروڑ پیرې پوره کوم او دا به 1 ارب پوره کوم او دا به 50 کروڑ پیرې پوره کوم یار اسمه کوه دکه چې کومه نبی علیه السلام وظیفه ښودلې ده ووایه د وده کېدو په ټایم کې 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر نو ځکه چې دوی مونږ ته ووایي مولي صاحب وایي دا وظیفه څو پیرې ده نو دا خو په کتاب کې نه دا خو د ښځو د ځان نه ایجاد کړي نو مونږ ورته څه ووایو چې څو پیرې ده مونږ ورته ووایو چې څو پیرې ده دا خو مونږ ته نه دي معلوم دا خو دوی ځان نه ایجاد کړي دي او کله به یې د پښتو ختم شروع کړی او کله به یې د اردو ختم شروع کړی او وی دا څو پیرې دا څو دا د ښځو ځان نه دي کم خبرې چې احادیث مبارکو کې دغه شروع کوي نارینه او زنانه ټول دا وظیفې شروع کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو